په سواد کې یو ډیر افسوسناک واقعه راغله چې څومره کسان زما ویډیو ګوري نو دا به ضرور ګوري او د نور ملګرو سره به هم شیر کوي چې دغه الک ته ضرور انصاف میلاو شي. یو قاری چې دینو د خپل شاګرد سره داسې کار کړی ملګرو داسې وکنه په سواد کې چې دی نو دا واقعه راغله. تاسو به چې دا واقعه واوریدل نو تاسو به هم په جړه باندې مجبور شئ چې دا څنګه خلک دی زمونږ دین بدنامي داسې خلک او دوی ته سزا میلاودل ضرور پکار دي. ملګرو داسې چې فرحان نوم یې لګو کنه په سواد کې چې دی نو د قاری به سبق وایو او نور قاریان هم مدرسه وا او د قاریانو چې دینو په دې غلط باندې دومره تشدد کړی دومره والي چې په والو کې چې د غلط نسا خطر دی او هغه د دنیا نه رخصت شوی دی. داسې قسمه خلک د چې دینو دوی ته سزا ضرور میلاودل پکار دي. زمونږ چې څومره علما دي څومره قاریان دي نو دوی بدنام کړلو او دوی چې دینو الک سره دومره ظلم وکړو دومره تشدد په وکړو دومره زیاته وسره وکړو چې هغه چې دینو هغه د دنیا نه رخصت شو. ملګرو د افسوس مقام دی کنه دا زمونږ دین دی زمونږ دین بدناميږي زمونږ ټول قاریان چې دینو داسې قسمه خلکو چې دینو هغه بدنام کړل دي. سیټه به تاسو ته قاری د تصویر ښکاری کنه د قاری چې دینو په هغه باندې تشدد کړی دی نور قاریانو سره هم ورسره چې په والو کې چې دنه دغه نوجوان نه چې دنه ساو خوته زمونږ چې دنه دین دی تاسو سوچ وکړئ کنه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې دین باندې څومره مهنت کړی دی څومره چې دنه سخت پیتيري کړی دي او دې قاری چې کم ظلم کړی دی کنه د افسوس مقام دی سړی په جړه باندې مجبور کی چې زمونږ قاریان داسې کارونه کوي ځکه چې هغه دین نه خبري هغه د قران نه خبري هغه د حدیث نه خبري بلکې راشه ته وګوره کنه چې هغه په وړو باندې دومره ظلم کوي دومره زیاته کوي چې هغه پکې د دنیا نه رخصت شي هغه په والو کې چې دنه د دنیا نه لاړ. ملګرو په دې ویډیو باره کې څه وایي خاص ضرور شیر کوي کنه ځکه چې زمونږ قاریان بدناميږي زمونږ دین بدناميږي ډېر د افسوس مقام دی کنه لکه داسې قسمه قاریان ته ضرور سزا میلاو شي چې بیا داسې قاریان داسې کارونه نه کوي. یار زه چې دانو د قاریانو خلاف نه یم او بلکې چې داسې قسمه واقعه شي سړی هم وجاړي کنه قاری لګي او هغه چې دنه خپل شاګرد دومره وای چې هغه د دنیا نه رخصتيږي. په دې باره کې تاسو وایي دا په سواد کې واقعه راغلی و ما در سره بیان کړه کمنټ هم وکړئ شیر هم کړئ په دې باره کې تاسو وایي ضرور که خو باندې کمنټ وکړئ.